حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی هر مومن تا د یو مانځنه والا تر بل مانځه پورې چې د ده نه کم ګناهونه شوي دي او دی دا مونځ وکړي الله تبارک وتعالی ورته دغه ګناهونه معاف کړي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي و یو انسان دی او داغه د کور په مخه کې یو نهر دی او هغه په دغه نهر کې 15 ټایمه لامبي 15 وخته لامبي. آیا د دغه انسان په بدن پورې به سخیره پاتې شي؟ صحابه کرام وفرمایل نه، د الله پاک پیغمبر چې هغه د ورځې 15 ټایمه لامبي د هغه په بدن پورې به خیره د کم طرف راشي. نبی علیہ السلام وفرمایل دغه مثال د هغه مؤمن او مسلمان دی چې هغه 5 وخته مونځ کوي، نو چې څنګه 5 ټایمه یو انسان لامبي او داغه په بدن پورې خیره نه پاتې کیږي، نو کم انسان چې 5 وخته مونځ کوي داغه په بدن پورې ګناه نه پاتې کیږي، ګناه نه پاتې کیږي. ته دیو جن حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي کله چې یو انسان فرض منځ وکي د بل فرض مانځه پوري ته دنه چې کم ګناونه شوي دي الله تبارک وتعالی په دې بل منځ سره دته دغه ګناونه معاف کی. دارنګه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د یوې جمعې نه والا تر بل جمعې پورې د کم انسان نه چې ګناونه شوي دي او د منځ د جمعې وکي الله تبارک وتعالی دته دغه ټول ګناهونه معاف کړي. دا ورته الله معاف کړو. الله تبارک وتعالی ډیر مهربان ذات دی. دارنګه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د یو رمضان نوالا تر بل رمضان پورې د دې انسان نه چې په دې کال کې څومره ګناهونه شوي دي خو دې د رمضان مبارک روزي اونیسی الله تبارک وتعالی ورته د ټول کال ګناهونه معاف کړي. الله ډیر مهربان دی، ډیر رحیم دی. حدیث مبارک کې راځي کله چې الله تبارک وتعالی زمکه او اسمانونه پیدا کړو دا مخلوق پیدا کړو الله تبارک وتعالی سل حصے رحمت پیدا کو سو اسی سل حصے اللہ تبارک و تعالی رحمت پیدا کو پاغے کی یو حصہ اللہ دنیا ترولے گلا او یو کم سل حصے رحمت اللہ د ځان سره کې خود دا مور چې مهربان د پپا جی باندې دا پاغې سلو کې هغه یو حصہ رحمت دی. دا زوی چې مهربان د پپلار باندې دا پاغې سلو کې یو حصہ رحمت دی. دا پلار چې مهربان دی په دې بچی باندې دا پاغې سلو کې یو حصہ رحمت دی. دا زناور چې څومره په دې خپل بچو باندې مهربان دي دا پاغې سلو کې یو حصہ رحمت دی. ښځه او خاوند چې څومره محبت او مینه د یو بل سره ساتي دا پاغی سلو کی یو حصہ رحمت تے یو کم سل حصے رحمت اللہ د ځان سره ایخی دے. او الله تبارک وتعالی یو ټوکړه ولیکل د کاغذ او پاغي باندې دا ولیکل الله تبارک وتعالی چې زما رحمت په دا مخ کې وي زما په غضب باندې زما رحمت به مقدم وي په غضب زما باندې. ته دې وجنه الله ډیر مهربان ذات دی، ډیر رحیم ذات دی، ډیر کریم ذات دی. یو انسان ستا سره یو ځل بے وفایو کی ته معاف کی، دو ځل بے وفایي وکړه ته به معاف کی، خو چې په دریم ځل بے وفایي وکړه ته به ورته لکه د نن نه بعد په ما باندې مخ ونه لګوي. ته ډیر بے اعتبار انسانی، ته ډیر بے وفا انسانی، هر ځل ته خپل خبره ماتای. زما الله وی اے بندا د ورځې درنه سل فیری ګناه وشوه او سل ځله دې زمانه بخنه وغوښتله زه دې سل فیری هم معاف کوم، زه دې
سل پیری هم معاف کوم. یو سړی دی ټول عمر در سره بد کړی دي چې څه د وسه کېدل هغه در سره وکړو خو چې کله د الله دو بادو پریوتو نو تا ته بیا وی هلکه ما معاف کا ما تا سره ډیر ظلمونه کړي ډیر زیاتی کړي دي ته وایي تا خو چې څه کوله خو تا ما سره کړي دي اوس چې د څه کولو نه ووتې نو رالې ما نه بخښنه غواړي او معافي غواړي. الله تبارک وتعالی داسې نه کوي ځنکدن ټایم لا نه دی شروع شوی پکټ باندې پروتي د ګرځېدو نه د خبرو کولو نه اسمان ته دې وکتل الله ما ټول ژوند په ګناهونو کې تیر کړی دی الله پیما الله ما معاف کا. الله تبارک وتعالی فرمایي داسې مې معاف کړي ګویا چې تاړو ګناه د سره کړي نه ده پیغور نه در کومه چې اوس په کټ باندې پریوتې د هر څه نه ووتې ټایم دې د ځنکدن رانږدې شو اوس ما ته توبې وباسي. الله تبارک وتعالی دغه پیغور نه ورکوي. الله تبارک وتعالی فرمایي داسې مې معاف کړي ګویا چې تا دا ګناه د سره کړي نه ده د سره دې کړي نه ده. زمونږ الله ډېر مهربانه دی ډېر رحیم دی ډېر کریم دی. ته دې وجې نه د رمضان المبارک دا میاشت مونږ ته الله تبارک وتعالی را کړې ده ته دې قدر پکار دی. په دې کې الله تبارک وتعالی خپل بندگان بخي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې روزه اونیوه د رمضان المبارک ایمانا و احتسابا مومن او دای امید چې الله تبارک وتعالی به مال په دې روزه باندې ثواب راکړي غفر له ما تقدم من ذنبه مخکې چې څومره ګناهونه کړي هغه ورته الله ټول معاف کړو.